नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व लिसानन ज़ाकिरन व शाकिरन व क़ल्बन ख़ाशिआ व अमलन मुतक़ब्बला व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू मा नशाअ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। वमन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा वहुव मुअमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबा कुरान बयानवा स्तादा कुरान बयानुल मोमिनानु ता पैदा रसई नफ़ा वर्कई। पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक ते कि यौ सात तफक्कुर द टोल काल द इबादत न बेहतर दे। इब्न जूज़ी रहमहुल्लाह अगर शिदा फ मौज़ूआत की शुमार करे दे कि कम कस मवाइद और द असलाफ सीरत हेर कड़ी अगब दो सिदनों की मुब्तला कीगी या हुबल्लग अमल वाने इक्तिफ़ा कई और दा ख्याल बकई कि दे हम नेको तरफ ता मखकी की दुन के दे या बलग कोशिश कभी होडेर बैगणी और खपल दान बोता द नूर न बेहतर कारी पदे वजबा दागा अमल बर्बाद शी और कल चागा नज़र की प मवाइद द सलफ़ो प सीरत बाने नो पने कानो बाने भाई हिरस ज़्याद शी और प दरजातु की द साबिक़ीनो दरजे न बखफलदान हासिर गणी द अल्लाह जल्ल जलालहु न मंगा हम दा दुआ गवाड़ू चागा मंगता द फाकु अमालो और द लुयु बरकातो द लुयु अमालो तौफीक राकड़ी इन्नहु मन्नानुन क़दीर।
حدیث قدسی دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث راوی دے دنا روایت تے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کہ ارشاد ربانی دے اللہ جل جلالہ فرمائی دی اللہ جل جلالہ فرمائی در شرک کون کو نہ بیدار ایما در شرک د نورو د شرکاو نه زیات بیدار ایم زها د هغه د عمل نه بیدار ایم چې په هغې کې زمانه غیر نور هم شریک او برخې او حصهدار جوړ کړي برخې والا حصهدار جوړ کړي دا مسلم شریف حدیث مبارک ته ابن ماجه هم نقل کړی دی او یو قول دا چې د هغه د عمل نه بری ما بیدار ایم او یو دار چې د هغه د عامل نه بری ما نو په دې حدیث پاک کې د خبرې ته اشاره ده چې الله جل جلاله صرف ها عمل قبلوي چې خالص د هغه اند الله جل جلاله رضا لپاره وي او کوم چې داسې نه هغه نه قبلوي او په داسې عمل باندې هیڅ ثواب نشته دې ټکانه جهنم دی دوزخ دی دلیل الله جل جلاله دا قول له من کان یرید العاجلة عجلنا له ما نشاء من کان یرید العاجلة سوک چې د خپل عمل سره د دنیا طلبګار وي او د آخرت د ثواب طلب نه کوي نو چې څومره دنیا غواړو څومره دنیا چې غواړو موږ به هغه ته ورکوو څومره دنیا چې غواړي موږ به هغه ته ورکوو من کان یرید العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا سوک چې د خپل عمل سره د دنیا طلبګار وي او د آخرت د ثواب طلب نه کوي نو چې څومره دنیا چې غواړو منګی هغه ته ورکو یعنی چې څوک منګ هلاکول غواړو دنیاوي سامان کم چې منګه وغواړو نو دا هغه د خواهش مطابق هغه منګ هغه ته ورکو مهیا کوتا بیا په آخرت کې منګ د لپاره جهنم تیار کړی دی ټکانه د جهنم دی یصلاها مذموما مدحورا داخلی کی با دی ورته د جهنم ته خپل ځان به ملامت کوي غیر لرهم او د الله د رحمت نه به لرې کړی شوي وي ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها یعنی چا چې نیک عملونه د آخرت او د الله د رضا د حصول لپاره وکړل وهو مؤمن او شرط دار چې هغه مؤمن وي ځکه بغیر د ایمان نه عمل د قبولیت مقام ته نه رسي قابل قبول نه د عمل د قبولیت لپاره علماء حق مفسرین محدثین یو څو اقوال ذکر کړی دي یو د ټول نه اول د توحید عقیده ده د الله جل جلاله د وحدانیت د الله جل جلاله د یووالي چې الله جل جلاله په ذات کې او په صفاتو کې یو منل چې نو سره په ذات کې څوک شریک او حصدار شته نو سره په صفاتو کې څوک حصدار او شریک شته هر عمل چې کوي نو د الله جل جلاله د رضا د پاره به کوي دویم شرط د الله رضا ده دویم شرط د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه ده د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم په مبارکه طریقه باندې وای کوي د الله د حکم مطابق وي ساقید و توحیدی الله جل جلاله په ذات او په صفاتو کې یک یومنه
نه پیر نه فقیر نه میا نه مولا نه انس او نه جن نه ونه او نه بوټه نه حجر او نه شجر نه درگاه نه نبی او نه ولی هیڅوک د الله جل جلاله سره په عبادت کې نه شریکي الله جل جلاله سره با سوک ای صدار نه ګرځي شریک معنا ای صدار برخه والا ذکر حدیث قدسی کې را لو چې الله جل جلاله وې د شرک نه ډیر زیات بیزارای ما د شرک کوونکو نه سوک چې پس عمل کې غیر دما سره شریک کی دویاغا ادغه شریک تسپارما او قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله اعلان وکي چا چې دنیا کې کم یو عمل د چا د پاره کړو لاړ شي او دغه عمل بدلای دا غنو غواړي الله رب عزت منګه تمام اعمال او افعال دریا نه د دکلاوینا د شرک اصغر نه او د شرک اکبر نه د دین او سید کریا چې دا شرک اصغر دی دا وړو کې شرک ته شرک اصغر ا دې کې ګڼ خلق مبتلا دي نو هر عمل له قبولیت لپاره یو څو شرطونه دي لومبه شرط توحید عقیده ده دویم شرط د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه ده دریم شرط د الله جل جلاله رضا ده د الله جل جلاله د رضا لپاره وا عمل کوي هر عمل چې کوي کوم کوي کروجنی سے حج یک زکاتی ار سمرا نیک اعمال چې ک جهادي خو پاغه کې بعد الله جل جلاله رضا لټای د الله د رضا لپاره وای کوي چې الله زمانہ خوشاله شي مسلمان به د ثواب پنیت پنی عمل نه کوي ثواب لپاره هډر کارونه دي د ثواب لپاره الله دنیا ته نه را لګره تبلیغ مشرانم دا خبره کوي درون بزرگان بلکې دیبا دا عمل په دینیت کوي دیبا د آقا مرده ته ګوري چې زما رب زمانہ په کومه خبره خوشاليږي نو چې رب په کومه خبره خوشاليږي هغه بکې چې په کومه خبره خپکیږي هغه پرېږدي اوامر بخپلې د نواهی نه با د منکراتو نه با ځان ساتي ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن در مؤمن تشریوا یعنی چا چې نیک عملونه د آخرت او د الله د رضا د حصول لپاره وکړل او حال دار چې هغه مؤمن وي د توحید عقیده زکات تبادم الله جل جلاله دا معنا وکي چې الله جل جلاله اکیو دې نو سره په ذات کې شریک شته او نه په صفاتو کې د مشرکانو الله منو مشرکانو الله منو هم مومنان چې الله مني نو د الله جل جلاله صفات مخلوق لنور کوي د خدای توب صفات مخلوق لنور کوي غیر وسره نه شریکي ذکر عبادت معنی دا خالصه عبادت دی الله د رضا لپاره دی او الله لپاره کول خالصه عبادت لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله پاک نه ذکا غیرهم عبادت کو خو د الله عبادت پم کو وسره به د غیرهم کو د نور مخلوقات د غیر الله بهم کو نتب معنا دا سکی چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله پاک نه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو مؤمن حال دار چې هغه مؤمن او موحد وي ځکه بغیر د ایمان عمل دغه قبل دو لایق نه دی قابل قبول نه دی فاولائک کان سعیهم مشکورا هم دا خلق دي چې عمل کوي او د آخرت د ثواب طلبګار دي ریاکاری نه کوي دي د عمل مقبول دی د الله په دربار کې د الله په دربار کې عمل قابل قبول دی چې غد ریا نه د ذکلاوینا شرک اصغر نه غنفا کی کلن نمد هؤلاء په دنیا کې موږ د مؤمن او د کافر د دواړو پر رزق سره مدد کوو کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا په دنیا کې موږ د مؤمن او د کافر د دواړو پر رزق سره مدد کوو او استاد رب د رزق نسوک محروم ندی حبیبا خوا کا کافر وی او کا مومن وی منون کې او کا غیر کنه منون کې
په دې آیات مبارکه کې الله رب عزت دا بیان کړی دی چې څوک د الله د رضا لپاره عمل نه کوي هغه لپاره په آخرت کې ثواب نشته د هغې ټکانه جهنم دی او چا چې د الله د رضا د حصول لپاره عمل وکړو دا عمل مقبول دی او کله چې د الله د رضا نه علاوه د بل څه دپاره عمل وکړو نو د تبا د ستړیتوب نه علاوه نور هیڅ په لاس باندې ورنشي عاملة ناصبه عمر رضی الله تعالی عنہ په لاره باندې روان و ناراضه کنه هندو ایدانو موسو او خدایم ناراضه ربم خپا عمر رضی الله تعالی عنہ په یو راهب باندې تیر شو د شپې ولاړو او د غیر الله عبادت کو عمر رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښ کې روانې شوې عاملة ناصبه ځان هم ستړی کو ځان یې هسې ستړی کو الله ناراضه د دې څه مطلب چې الله ناراضه نو بیا سره عمل کوي او چې الله جل جلاله ته عمل مقبول نه نو دبا د ستړیتوب نه علاوه نور هیڅ په لاس ورنشي عاملة ناصبه ستړی ستومانه لکه په دې حدیث پاک کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته پیغمبر پاک صلی فرمایل ډېر روزدار دا سړي چې هغه ته فروجه دو لګیره او د تند نه علاوه نور هیڅ نه حاصلېږي صرف فروجه کې تند وته میلاو شي او لګو وته دغه ورسی نور د ثواب حاصل نشي ځکه د آداب او رعایت پکې نه غیبت د غانو بجانو نه دغه نه چې کم دینو محفوظ نه د غیبت نه محفوظ نه جبه په کنټرول کې نه غوګونه په کنټرول کې نه نه دا سر روزه ده خو څه خلیتا چکلې چولې نو ډېر روزدار دا سړي چې هغه ته په روزه د لوګ یو تندن علاوه نور هیڅ نه حاصلېږي او ډېر د شپې قیام کوونکي دا سړي ټول شپه ونه پلو کې ټول شپه ولاړی الله پاک ته خو دا غي په لاس کې د شب بیدارۍ نه دا غ شوګیرې نه او د ستړیتوب نه علاوه نور هیڅ وته نه ملاويږي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی ابن ماجه شریف هم نقل کړی دی چې ټول شپه قیام وکړو الله رب عزت ته ولاړو لیکن لک شان غیبت وکړو ټول عمل برباد شو دارنګي لوگوں نے ریا دکھلاوي په وکړه یاره بیگا دې طرف تسبو غپل او د چې پاسې د موجوده سي چې کم دینو دا خپل عمل برباد کو یادا چې درته حرام کوي او د شپې الله ته ولاړ دینه د عمل بس قبول شي د سپه شبي بيداری ملاويږي ستړیتوب ذکا د حقوق العباد حقوق الله سره د حقوق العباد لحاظ ساتل پکار دي چې ستا باندې پردې حق یې نست په سجدو وای نه خلاصيږي قرض دې ربانه حق تلفي دي پردې کړي پردې پوله پټې دی والی د پردې چې کم دنو سسید دی عصب دی کړي سسید دی لاندې کړي د لور خوريسه سره نستا یو عمل الله په دربار کې قبول نه دی ځکه وای ډېر شپې قیام کوونکي دا سیدی غي په لاس کې د شوی بیدار او ستړي توب نه علاوه نور هیڅ نه ملاويږي د خيار وینا دا هغه کس مثال چې ښه اعمال دریا کار او شهرت لپاره کوي دا کس پشان دی بازار ته ودی خپل اتو شدان کم کې پیسې دي اره قانون ډک کې خلق بوای وګورای د تو شدان څومره ډکته کله چې هغه ته د خلکو د دې خبرې د خلکو د واه نه علاوه نور هیڅ پیدا نشته نو کاغه سید اغستل غواړي نشي اغسته په کانو په شګو باندې وسوالي اگر کا تو شدان وسره ډکته دا شان څوک چې د ریاکارۍ او د شهرت لپاره عمل کوي هغه ته د خلکو د واه او دا غینه سیوا نور هیڅ نه ملاويږي اخرت کې ول هیڅ ثواب نشته ذکر الله جل جلاله قول له وقدمنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا یعنی کم اعمال چې د الله د رضا پر اونکړي شي موږ داغه ثواب ضایع کو او غد غبار او داغه گرد غبار په شانی ګرځو چې په فضا کې خور ورشي او د نور په رڼا کې په نظر راځي فجعلناه هباء منثورا امام مجاهد رحمه الله فرمایي یو کس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته خواته راغی
وی ویل اے دا الله رسوله د صدقه کوم د الله رضا غواړم او دا غواړم چې زما ښه تذکره وموشي. دا آیات کریمه نازل شو، دا آیات مبارکه نازل شو د سورة الکهف 110 نمبر آیات کریمه. دا آیات نازل شو ومن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. الله یعنی څوک چې د رب په مخامخ د ودرېدو نه یریږي، د الله جل جلاله ته د ملاقات نه، الله جل جلاله د پیشۍ نه یریږي، د ملاقات نه یریږي. څوک چې د رب په مخامخ د ودرېدو نه یریږي چې د الله جل جلاله ثواب طلبګار دی، چې د الله جل جلاله د ثواب طلبګار دی، نو فلیعمل عملا صالحا، عمل لکی، عمل د شریعت موافقو، د شریعت مطابقو، د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې. فلیعمل عملا صالحا، عمل لکی، عمل نیکو، یعنی عمل لکی خو عمل لی په طریقه د پیغمبر باندې کوي. کله پیغمبر طریقه پکې وا دا عمل صالح دی، دا د الله په دربار کې قبول دی، او کله پیغمبر طریقه پکې نه وانو دا عمل مردود دی. فلیعمل عملا صالحا، نو دله پکار دی چې خالصه د الله د رضا لپاره عمل وکړي. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او هیڅ څوک دی د هغه سره په عبادت کې شریک نه کړي. رونو د عبادت ته کې بار بار راځي چې د دې په معنی باندې موږ ځان پوه کړو. موږ د الله عبادت کوو، عبادت د دریو سیدونو نوم دی. عبادت د دریو وجو نه کېدی شي. یو په عبادت کې درې خبرې دي. یره د خدای توب، دا چې جمع شي د دې مجموعه د عبادت ویل کېږي. یره د خدای توب، مینه د خدای توب او تمه د خدای توب. یره د الله د رضا د الله نه یریږم ځکه دا عمل کومه، مونځ ځکه کومه، روژه ځکه نیسمه، او د الله رب عزت د احکامات ځکه په ځای باندې راوړم. الله پاک ته سر ټیټي ځکه کوم زه د الله د عذاب نه یریږم، یره د خدای توب. دویم دا چې تمه د خدای توب، مینه د خدای توب، زما د الله سره مینه محبت ته د الله جل جلاله نه زه یریږم او د غسر می مینه ده، ځان باندې عمل بوج کوم نه، دا د الله رب عزت د مینې د وجې نه دا عمل د کومه. سر په سجده باندې الله جل جلاله ته دا اقدمه، او دا خپل سر چې دا په تمامو اندامونو کې مبارک ته، دا د الله رب عزت په دربار کې سر ټیټي الله ته کومه، سجده الله ته لګومه، دا تندې الله رب عزت ته دا اقدم پخپو کې. دا د دې لپاره زما د الله سره مینه ده. نو مینه د خدای توب. او دریم دا چې د چې دا کوم عمل کومه نو زما تمه د الله تعالی نه، د الله جل جلاله نه تمه لرم، الله به ماله په دې باندې جنت راکوي، الله رب عزت نه تمه لرم. نو تمه د خدای توب چې دا درې خبرې جمع شي دي ته عبادت ویل کېږي. یره د خدای توب، مینه د خدای توب او تمه د خدای توب، چې په دې کې یو نه وه دا عبادت نه دی. د الله یو سړی چې بل ته سر ټیټي کوي، عبادت کوي، د درې وجو نه به کوي. دی به د سړي نه یریږي. غیر الله ته چې دا خلک عبادت کوي او د غیر الله ته سر ټیټي کوي، دا دی وجه نه هغه نه یریږي. که دا مې ونه کړو، داسې مې ونه کړو، د ده په نوم مې نظر و نیاز ونه کړو، منښته مې ونه کړله، او چرګ چرګوړی مې ور نه کړو، یا مې چې کوم دی نو د ده طواف ونه کړو، د ده په ده ته مې سجده ونه کړله، رکوع مې ونه کړله، عبادت مې ونه کړو، نو ټکره به راکړي. یره یې تېنه. دویم دا چې د ده چې ورته څه کومه دا به ماله به څه راکوي، تمه یې تېنه، تمه د خدای توب. او دریم دا مینه یې ورسره، مینه یې ورسره، ځکه چې کوم دی نو د هغه عبادت کوي. نو دا درې وجې، درې څیزونه چې جمع شي دا مجموعه د عبادت ته. عبادت ته درې وجونه کېږي. موږ د الله نه یریږو ځکه ولې عبادت کوو، تمه ته هم لرو، او زموږ د الله سره مینه هم ده. ځکه کوم عمل چې په تا ځان باندې بوج کړو د هغې ثواب نشته، نو ځان باندې به بوج کوې نه. که د قرآن پاک تلاوت کوي، که د قرآن درس کوي، که مونځ کوي، که روژه او که حج او که زکات، که جهاد، هر نیک عمل چې کوي
نو هغه به ابدان باندې بوچکای نه چې بوج دې کړم بیا ثواب نشته. مینه د خدای توب او یره د خدای توب. نو په دې آیات کریمه کې دا خبره ذکر شو. الله چې فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. عبادت الله جل جلاله رضا لپاره خالص د الله رضا لپاره عبادت کول او په عبادت کې د الله جل جلاله سره بل هیڅوک شریکول نه. بیروح عمل دا اس پیدا نه لري، دا هیڅ پیدا نه وي. ځکه یو د دانشور او خيار د یو او خيار قول لې چې کم کس و عملونه د وجنا بغیرو کې نه اس پیدا نه هغه در اس پیدا نه ور کوي، اس پیدا یې نشته. اول په خوف باندې عمل کوي خو بچ کیږي ترنه، یعنی الله د عذاب د یری عمل کوي هو سره د ګنا نه ځان نه بچ کوي. دا خبره هیڅ پیدا نه لري. دویم د طلب نه بغیر امید ساتل، یعنی دا خو چې الله پاک د ثواب امیدوار ما، لیکن د ثواب په نیکو عملونو سره طلب نه کوي، نیک اعمال نه کوي، هغه ته به هیڅ پیدا نه رسی. دریم چې د قصد نه بغیر د نیکو اعمال نیتو کی، لیکن صرف په ذکر کې د نیکو اعمال قصد کی، عمل هیڅ نه کی، دغه د نیت څخه پیدا نه لري. سلام دعا هو کوي لیکن د عمل کولو کوشش نه کوي، نو د دعا وا دغه دعا با د ته هیڅ پیدا ورنه کوي. هغه له پکار دی چې د الله د توفیق د حصول لپاره عملی کوشش هم وکړي. لکه د الله رب عزت ارشاد دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. والذین آغا بختور آغا خلق جاهدوا کم خلق چې زمونږ په لاره کې جهاد کوي، کوشش کوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کم خلق چې زمونږ په لاره کې جهاد کوي نو خامخا به ورته سمه لار وښیو، موږ به ورته هدایت دروازې کولاو کو، د هدایت لارې به ورته اسانې کو. وان الله لمع المحسنین، وان الله یقینا الله پاک لمع المحسنین. الله رب عزت د خیسته عمل کوونکو ملګری دی، دغه سره دی الله رب عزت. پینلم استغفار او توبه خو کوي لیکن ندامت نه کوي، خپېمانتیا نه کوي، یعنی په جبه سره هو استغفر الله وایي لیکن په ګناہوں باندې خپېمانتیا نه کوي. دا زبانی او استغفار هیڅ نه په نور کوي. ته ګناه کوا، حرام خورا، پردي وږي ماتوا، پردي چې کوم دینو باغ نه میوه شو کوا، او یا استغفر الله استغفر الله. پلا ربا ندا ردو تور سر ته ګورا وای استغفر الله استغفر الله. ځکه خو آغا مشهور مولانا بیلیګر سیبو غبوی په پذړه کې برګو د پذړه کې ټک د پاس برګو په خله باندې پجو وی لا اله الا الله. اذن پذړه کې نور سدي نه نه ته چې پلار روانه نو لوی ذکردار چې دا الله رب عزت حکم په ځای باندې راوړي. دا الله د یری نه چې الله د تسنګ کم حکم کوي دا حکم په ځای باندې راوړي. چې الله یې حقته ګوره تحقته ګوري، چې الله وی بره ګوره ته بره ګوري. دا لوی ذکر دی بس. دا نه چې ته په گاڑی کې ټیپ غږیږي ته تسبیح زور ورکې امیر سی بو یې تسبیح خپل ذکر کوه دی به دغه کار کوي مونږ به دا کوو. نه 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 په لیټرین کې تلاوت نه کیږي، پوه شوې؟ دغه ذکر تعالی پیدا نه راکړي. استغفار خو وای استغفر الله لیکن ندامت نه کوي، ګناه باندې جاړې نه، خپېمانتیا نه کوي، ګناه پرېږدي نه. په جبې سره هو استغفر الله وای لیکن په ګناهونو خپېمانتیا نه کوي. دا زبانی جمع خرج دی او دا زبانی استغفار اس نه پاو پیدا تعالی نه راکړي. ظاهر کې لګیاوي او باطن دغه نه خبره وي، یعنی خپل ځان هو ظاهرا درست کی لیکن باطنی طور پر نفس هیڅ توجه نه کی. ظاهری اصلاح څه پیدا نه لري. شپږم عمل هو په محنت سره کوي لیکن د اخلاص نه بغیر او د الله د رضا طلبګار جوړ نشي. دا اخلاص بغیر با د اخلاص نه بغیر به د اعمال څخه پیدا ورن کی. دا صرف ځان له دوه کور کولی. عمل هو په محنت سره کوي لیکن د اخلاص نه بغیر د الله د رضا نه بغیر او د الله د رضا طلبګار جوړ نشي. نو دا اخلاص
د اخلاص نه بغیر بدتا د اعمال څخه پیدا ورن کی دا صرف ځان له دوکه ورکولی د دین په عوض کې دنیا غټلو والا به الله جل جلاله په فتنه کې مبتلا کی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی اخر زمانہ کې بعدا سے خلق راشي د دنیا د جمع کول لپاره د استد غلیدو په شان ښکار شي د اس په شان تیز رفتار دا بغردي په دنیا پسې په یو بل روایت کې د دین په عوض کې به دنیا خوري په بل روایت کې دی د دنیا په مال کې به چور او تالان بکی د ګډ د سرمن په شان نرم ملایم لباس به اغوندي د غي جبي با د شکرونو زیاتې د شکرونه یعنی د غبینا د شکرونه زیاتې شیرینه او خوږی وي ته چې وای بچیرا بس په جواب باندې ماشاءالله وشوي تب وای چې د په ګیره باندې د په لباس باندې سیک مسلمانیږي او شیرینه داسې خوږی خبرې وکي تب وای چې ټولو مې دا اورېدي دا غي جبي با د شکرونه زیاتې شیرینه او خوږی وي درونه وای د شرمخانو درونو په شانی الله جل جلاله ته وای تاسو سره زما متعلق دوکه شوی دا یا ما ته جرأت راخی جرأت وای انسان خپل ځان بغیر د غور او فکر نه بهادر وګڼي دې ته جرأت وای انسان خپل ځان بغیر د غور او د فکر نه بهادر وګڼي او بیا الله جل جلاله فرمای زماره په خپل ذات قسم وی د باغی په داسې فتنه کې مبتلا کوما چې پوهان او خيار خلق به حیران شي جامع ترمذی دا روایت نقل کړی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څوک چې بنیاد کی دي د نیکي او کده بده نو قیامت پورې با چې عمل پدې باندې کیږي د ګناه او ثواب به بنیاد کې خودن کی ترسي کده ګناه عمل کړي او د ګناه ایجاد کړي سنیمای جوړ کړي دارنګې د دمتوب دمخانه جوړ کړي بس د ګناه چې کم دنو ارتکاب کړي نو بس د په مننامه کې با دتا داغه هغه ګناه څومره خلق چې په باندې عمل کوي د عمل نامه بداغي ګناه نه خالی نه او چا چې یو نیک عمل ایجاد کو مدرسې جوړ کړه جماعت جوړ کړو مرکز جوړ کو جماعت جوړ کو مدرسې جوړ کړه نیک اعمال دغه ایجاد وکړو نو څومره خلق چې نیک اعمال کوي دغه په کې مکمل عیسی د عمل نامه بداغي نه خالی کیږي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت یو کس نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم د چې عمل کوم نه پټوما بیا چې کله چاته داغه مبارک داغه مبارک علم کیږي ما ته خوشحالي حاصلېږي آیا پدې کې ول مال پر اجر وی وی فرمایل پدې کې ستاره پر 2 اجر دي یو اجر د پټولو او دویم د اجر د اعلانیه د ښکارا کولو ترمذی شریف ابن ماجه دا حدیث بیان کړی دی فقیه ابو الليث سمرقندی رحمه الله تنبیه الغافلین کی فرمایي د دې حدیث مطلب دار دویم کس داغه په عمل باندې خبر نشي او داغه پیرویو کی داغه متابعاتو کی هغه ته 2 اجر ملاويږي دویم کس داغه په عمل باندې خبر شي دغه د عمل پټ کړو او بل چاته پته ولګي هغه داغه په عمل باندې خبر شي نه داغه تابعداري وکي هغه سه عمل وکي هغه ته 2 اجر ملاويږي یو عمل اجر یو د عمل اجر دویم د اقتداء اجر لکه ارشاد نبوي دی چا چې یو خطرې کا جاری کړه هغه ته د هغه اجر ملاويږي د قیامت پورې با په هغه باندې د عمل کوونکو په هغه باندې د عمل کوونکو اجر هم او چا چې یو بد کار ایجاد کو په هغه باندې د خپل بد کار وبال هم وي تر قیامت پورې با په هغه د عمل کوونکو وبال هم وي څومره خلق چې په هغه باندې راضي نه د تبا داغه غصدا ملاويږي اده په عمل نامه کې با هغه لیکل کیږي کله چې هغه ته د خبره خوشحالي وشوه چې نور او تا د عمل ښکارا کېدو پته ولګي په دې عارض نه چې هغه بد د پیروي کوي نو داغه د ثواب د ختمېدو ویره ده الله جل جلاله د عمل کون کی باطن ته ګوري او د اخلاص ثمره حضرت ابو خبیب رضی الله تعالی عنہ دی وای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل فرشتہ ملائک د الله جل جلاله د یو بنده عمل رب وړي ملائک د الله جل جلاله د یو بنده عمل په بر باندې وړي هغه خډیر او دا هغه ډیر خوبیانی بیانې تر کومې چې الله جل جلاله وړي هغه په بر باندې وړي یعنی د اسمانو دروازې او طبيعت تکیږي نیکو اعمال ته او دا په بر باندې دي او ملائک دغه
خوبیان بیانی تعریف کوي الله جل غیت القا فرمای القا تاسو زما د بنده د عمل محافظ یې د هغه د عمل نگرانو ما زما د بنده دا کار زما د رضا پر نه کړي تاسو دا په جهنم کې ولي کوي او یو داسې بنده عمل راوړي چې دا غس په کاوي کوي غډیر کم غني هغه تر کمی چې د الله خوخه وی اف بر باندې وړي هغه ته الله جو فرمایي تاسو زما د بنده د عمل محافظ وای او دغه د درو نگرانو ما اوس ما ته پتره الله جل جلاله علیم بذات الصدور ذات ته د سینو په پټو رازونو باندې پويږي چې دا عمل د چا لپاره دی ملائکه ته خدا پته نشته هغه صرف نیک عمل ولیکي نیک عمل ولیکي په بر باندې دی الله جل جلاله قسم خوري چې زماره بنده چې دی تاسو زما د بنده عمل محافظ وای تاسو د دې محافظ وای تاسو لیکلې دی راګیر کړي خوده او د عمل نگرانو مداغه دغه په دل باندې قادر ومه چې دا عمل زما د رضا لپاره نو زماره بنده دا کار زما د رضا لپاره نه کړي تاسو دا په جهنم کې ولیکي او یو داسې بنده عمل راوړي چې هغه سپکاوي کوي هغه ډیر کم غني تر هغه تر کمی چې د الله خوخوي او په بر باندې دي هغه ته الله جل فرمایي تاسو زما د بنده د عمل محافظ وای تاسو ته پته نو تاسو دا سپک غنو لیکن دا الله په دربار کې د ډیر لوی درجه ده لوی درجه ده ځکه دغه د درو نگرانو ما په دل باندې دما چې کوم دغه قبضه او کنټرول او ما ته پته وځي د پدلو کې دنه د الله ير او خلوص سمره ده زما دې بنده دا عمل زما در لپاره کړی دی او د نیکانو په دفتر کې ولیکي سجین ته موړی علین ته راوړی په دې حدیث پاک کې د دې خبرې طرف ته اشاره ده لږ عمل الله در لپاره وي هغه زیات عمل نه خده چې د الله در لپاره نه الله جل جلاله بدغه لږ عمل په خپل فضل او کرم سره زیات کی څنګه چې د الله جل جلاله ارشاد دی وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا کني کی یو وی هغه به مونږه سوچند زیات پېکو الله وي مونږ به یضاعفها دوچن در دوچن زیات پېکو ان شاء الله زیاتی نه الله جل جلاله ته اندازې مونږ دغه اندازه مونږ ته پته نشته چې څومره وي زیاتی کني کی یو وی و ان تکو حسنتن کچری یو نیکی یو انسان یو مومن یو نیکی وکړه یو نیکی ته صادره شو یضاعفها غبسو چند زیات کی د خپل طرفنا ويؤت من لدنه اجر عظیما او د خپل طرف نه موته اجر عظیم ورکی سورۃ النساء 40 نمبر آیات کریمه کې الله فرمایي چې موږ به اجر عظیم ورکو وس د دې ثواب دا یو الله ته معلوم دی چې څومره به ورکی څومره به دچن کوي او څومره لوی اجر به د اجر عظیما عظیم دا چې کله راشي د دې حساب کتاب دا د بنده په خوا او په خاطر کې نه ستا کمپیوټر به پیل شي کالکولیټر به بیا کار نه کوي باقی عمل کثیر چې د الله د رضا لپاره نه یو نه کیدا لګ عمل له خو هغه کې اخلاص ته خلوص ته د الله د رضا لپاره دی د الله د یری نه دی هغه الله رب عزت په ډیر سبانی قبول کی او کډیر اعمال دي حجونه دي زکاتونه دي روزي دي نفلونه دي صدقات دي عمل کثیر چې الله د رضا لپاره نه ډیر اعمال له خدای الله رضا پکې نشته هغه باندې هیڅ ثواب نشته او دغه د جهنم دی هر څومره غټ عمل چې د اخلاص نه خالی جهنم ته داخلي دو سبب ګرځي د ریاکارۍ دی فقيه امر الای سمرقندی رحمه الله فرمایي ما تر فقها او جماعت راو خدل چې حضرت سمیر اصبحی فرمایي چاغه په مدینه کې داخل شو ویل چې دیو کس نه خلق راجم دي ما تاسو خدا صاحب سوکته هغه ویل دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی ځنې دې شما خلق ته هغه یعنی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خلق ته حدیث بیانولو کله چې هغه چپ او یوازې شنما وته ویل تعالی په الله باندې قسم در کوما ته ماته داسې حدیث ووروا چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلې او غږ یاد کړی وي نبی پاک صلی الله علیه وسلم د تبیا بیان کړی وي او ته پاغه باندې پوښوي حضرت ابو هريره الله فرمایل کینا د وتا ته داسې حدیث اورما کله چې زما او د حضور صلی الله علیه وسلم علاوه التبل سوق نو ځکه خلق زمیدارو او خلق صحابه کرام تاجران وسوکو
او څوک زمیدارو، څوک په یو خوا څوک بل خوا تلو. ابو هريره الله واحد هغه هستی وا چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره په حضر کې به مو، په سفر کې به مو، په داسې وخت کې چې نو صحابه کرام بنو. ابو هريره نو هوا ځکه دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کما هغه مدرسه او پغې کې چند صحابه کرامو داغه یو طالب دیومو اده به نبی صاحب نه خو دیدو ځکه دی وای ما سره کار کې کار نه کو، تجارت زمانه او دکانداری زمانه وا اس کار مې نو. بس د نبی پاک صلی الله په دربار کې حاضر ما او ما به چې نبی پاک صلی الله په دې وخت کې سیر ارشاد فرمایي چې غدا ځان سره محفوظ کما. بیا بتا ته هغه حدیث اورما چې نبی صلی الله ته بیان کړی دی د اصحاب صفه د هغه طالبانو داغه بختور طالبانو یو طالبو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. اصحاب صفه امام نووي رحمه الله د دې باره کې فرمایي دا 99 پورې کسانو او بعد وی سو کوئی نه هو او سو کوئی چې کم دنو زیاتو سو کوئی کمو. اصحاب صفه دا مسجد نبوي کې یو ډیپو دا غي ډیپینوم صفو اصحاب دا کم چې چا کور نو نغی بدغه توسیدو بس چې نبی پاک سم خاطب سرال سهدیه وغیرہ او دارنګ صدقه نبی سم بغی ته کم نه حواله کړو. د دې بالکل د خوراک سکا څه تنظیم نو. دته اصحاب صفه ویل کیږي. ډېر اصحاب صفه د طالبانو نه یو طالبو دی وې د بتاتا حدیث اور ما چې نبی سم ماته بیان کړی دی نو بس دا خبره وکړه چې غو یستا او بیوش شو کینا دتا داسې حدیث اورم کله چې زما او د الله د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله تبر سوک نو بیا یو چغو والا او بیوش کې دو سره پریوتو سوخ پس پوش کې راغې مخه راوړلو وی ویل د بتا داسې حدیث اورما نبی پاک صلی الله علیه بیان کړی دی بیا په دویم دل باندې بیوش پریوتو ډیر وخت پس پوش کې راتو نه باندې بیا سر راوچت کو وی ویل د تا داسې حدیث اورما چې پیغمبر پاک صلی الله علیه بیان کړی دی بدریم دل باندې بیا بیوش پریوتو ډیر وخت پس پوش کې راتلو نه بعد بیا سر راوچت کو وی ویل د تا داسې حدیث اورما چې پیغمبر پاک صلی الله علیه بیان کړی دی پیغمبر پاک صلی الله فرمایلی بدریم دل باندې اوسو حدیث بیانې چې د قیامت پر ورځ کله چې الله جل جلاله د مخلوق ترمنځ فیصله کوي تمام امتونه وا د ذنګونانو پسر ناسوي یعنی د اتحیات په شکل باندې د ټول نمخ کې چې بس وکړه ویل کیږي غبا کسوي چې قران یاد کړي او په دویم نمبر کې هغه کس چې الله پاک په لار کې شهید شوی وي دریم نمبر کې هغه کس چې مالدار وي د الله جل جلاله الله جل جلاله د قران قاری ته وایي آیا ماتا ته علم نو درکړې ما خپل رسولانو باندې چې کوم علم نازل کړو کوم وحی نازل کړی وا ابو وای ولنا اے زما ربا ارشاد بو کې وکړې شي تا په عمل پغه باندې عمل سکړو س عمل لې پکړو خپل دې په عمل کړو تا په عمل کړو تا پغه باندې عمل کړو کنه ابو وای د پدې کې سحر او ماخام مصروف ما وبسارم دا دین خدمت او ماخام د دین خدمتو الله پاک په جواب ورکی ته دروغ جنې په خپل داوا کې بلکې تا غختل چې تا ته خلق د قران قاری وای تا ته مولوی سی وای تا ته مفتی سی وای او دا ته ویل شو القران د ته وای تا دا ویل شوی دی مالدار ته باوادو کې وکړې شي ما چې تعالی کوم مالدار کړو تا پاغه باندې سو وکړل جواب کې باغه ته وای مالدار چې ما پاغه مال باندې سل رحمی پاللا خپل ولی می پاللا صدقه می ورکولا ارشاد بو کی او خیراتونه می کول او صدقې می ورکول یو سخیو چې ما ته خلک سخیو وای ته الله پاک وته فرمایته دروغ وای ملائک په هم وای ته دروغ وای ته دروغ وای بلکې تا وختل چې خلک د سخیو وای او دا هوتا ته دنیا کې ویل شوی دی بیا باغ کسو غواړي چې الله په لار کې وجره شوی وي جهاد کړي او خپل تن بدن خپل سره د الله په لار کې هغه چې کوم دنو په تلی کې خي او د الله په لار کې شهید شوی وي هغه ته مو وادو کې چې ته ولې وجره شوی وي او جوابو کې ما ستا په لار کې جهاد کولو تر دې چې شهید شوم الله جل جلاله ملائکه وای ته دروغ وای دا هر ستا دې لپاره کړیو چې خلک د ته بهادر وای خلک بیا وای چې پلان کې بهادر او دا ته ویل شو دنیا کې پیغمبر پاک سم خپل لاس په زنګون باندې کې خودو داسي
او فرمایل اے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا الله پاک په مخلوق کې با دا اولنی خلق وی چې په دې باندې جهنم ور بل کړی شي د جهنم ور په دې باندې ګرم کړی شي اللهم احفظنا من دا خبر حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدله ډیر زیات یو جړل ویل چې رښتیا ویلي دي الله جل جلاله رښتیا فرمایلی او دغه رسول صلی الله علیه وسلم هغه رښتیا فرمایلی بیا د دې مبارک آیات تلاوت فرمایو ویل چې ابو هريره رښتیا ویلي دي الله جل جلاله دغه رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي بیا د دې مبارک آیات تلاوت فرمایلو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفي الیهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها څوک چې د دنیا د ښایست او د ژوند طلب کوي موږ به ورته د دوی عملونه په دنیا کې ورکو نوفي الیهم اعمالهم موږ به ورته د دوی عملونه په دنیا کې ورکړو پوره دوی ته به څه قسم تاوان نشي ورکولی وهم فيها لا يبخسون دوی ته به څه قسمه هیڅ قسمه تاوان نشي ورکولی الله وایي موږ به ورته پوره ورکو نوفي الیهم اعمالهم موږ به ورته پوره ورکو د دې عملونه په دنیا کې موږ به ورته د دوی عملونه په دنیا کې ورکړو او دوی ته به څه قسم تاوان نشي ورکولی اولئک الذین لیس لهم فی الاخره دې دپاره په آخرت کې هیڅ حصه نشته سوا د ورنه الا النار سوا د ورنه وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله دې لپاره په آخرت کې هیڅ نشته سوا د ورنه چې څه کړي هغه برباد او عملونه ضایع شو چې څه کړي نو وباطل هغه برباد شو ما عمل كانوا يعملون عملونه چې دوی کړي هغه ضایع شو عبد الله بن حنیف انطاکی وایي کله بنده قیامت پر د خپل عمل ثواب غواړي الله جل وایي آیا ما تا خپل ثواب نو درکړې آیا تا پدې کې خپل سرداری نه کولا آیا موږ تا ته د خرید او فروخت موقع نو درکړې دا غستو د خرڅ دا غستلو او د خرڅولو د خرید او د فروخت موقع موږ تا ته نو درکړې آیا موږ د مجلس نو پراخ کړې تا ته مو د دې په شان سہولتونه نو درکړې سوق مخلص ته او د مخلص اوصاف یو تجربه کارن تاسو شو چې مخلص سوق ته ویل چې خپل نیکي ادا سي پټي لکه خپل ګناونه چې پټي د چانه تاسو کړی شو ته اخلاص انتها صدا وی فرمایل ته د خلکو د خلین خپل تعریف خنه معلومیږي د ذنونی مصری نه چا تاسو کړی شو چې د یو کس باره کې څنګه معلومیږي چې دا د الله غوره بنده دی وی فرمایل د سلور سیدون نه معلومیږي کله چې هغه راحت او سکون ترک کی آرام او سکون او راحت ترک کی دویم لګ عمل کم لګ ډیر څه چې موجود وي هغه ورکی دریم د مرتبه ټیټواله خوخ کی او سلام تعریف او ندامت هغه ته برابر ولګي کسو کو صفت کوي او کسو کو بدی بیانې بس دا ته یو شان لګي دا د اخلاص لوی درجه ده د خلکو نه شرمېدل او د الله نه شرمېدل خلکو نه شرمېږي د خلکو د یری نه د خلکو د وجنه ها ګناه نه کوي لیکن د الله نه یریږي د الله نه شرمېږي عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم روایت کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت پر ورځ کسان ته د جنت طرف ته د تلو د بوتلو حکم بوشي د قیامت پر ورځ بس کسان ته جنت طرف ته د بوتلو حکم وشي کله چې هغه ورنږدې شي او داغه جنت خوشبوئی بوئی کی داغه محلات او انعامات ویني د کوم چې سره واده شوی وي आवाज به وشي دوی د جنت نه لری کړي ها دی پدې کې هیڅ حق نشته دی د دې پدې کې هیڅ حق نشته دی دوی به په حسرت سره واپس وګرځي په ندامت او په حسرت سره او په انتهایی پیمانتیا سره او دا ډېر د افسوس موقع ده چې په اولنو او اخرنو کې با سو کوم داسې واپس نیوي ګرځېدلې او وایي زمونږ ربا دی به وایي زمونږ ربا کاش چې تا مونږه جهنم ته د دې انعاماتو د خودونه مخکې بوتلې وې مونږ ته جنت نه وې ښولې مونږ ته جنت خوشبويي نه وې ښولې دا مونږ نه وې بوی کړی دا انعامات دا محلات مونږ نه وې لیدلې
نو کاش چې دینه مخکې جهنم ته بوتلې وې نو خبره به ختمه شوه. نو موږ ته جنت نعمتونه وښولو، محلات او هر څه راته وښولو، اوس ورته موږ نه پرېږدي، موږ جهنم ته واپس کوي. الله اے زمونږ ربه کاش چې تا موږ جهنم ته لېږلې وې، د دې انعاماتو ښودلو نه مخکې دې موږ جهنم ته بوتلې وې چې کوم تا د خپلو بندګانو دپاره تیار کړي دي. الله رب عزت د خپلو بندګانو دپاره ډېر لوی لوی انعامات تیار کړي دي. الله جل جلاله ته فرمایي ما تاسو سره داسې غوښتل، ما ځکه داسې وکړو ځکه کله به چې تاسو ځان لوئ زما په مخامخ به مو لوی لوی ګناهونه کولو، چې څوک په نو لوی لوی ګناهونو کې واخته وئ، چې څوک په ونو بیا به ګناهونه نه کول. کله چې به خلکو سره میلاوي دی په عاجزۍ سره تاسو به خلکو ته داسې عمل ښودل چې ستاسو د خواهش خلاف به و، تاسو به د خلکو نه یریدئ او زما نه یریدئ، تاسو به د خلکو د وجې نه ګناهونه پرېښودل، لیکن زما د یرې د وجې نه، زما د یرې د وجې نه مو ګناه نه دی پرېښی، زما د یرې د وجې نه مو ګناهونه نه پرېښودل. تاسو د خلکو جلال محسوس کړو لیکن زما د جلال احساس در سره نه و. نن به تاسو ته خپل درناک عذاب در کومه او د عظیم ثواب نه ما تاسو محروم کړم. ابن جوزی رحمه الله موضوعاتو کې دا شمارلی دی، بیهقي کې. خو بهرحال فضایلو کې چلیږي. پر ریاکار باندې جنت حرام دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله پاک چې کله جنت عدن تیار کړو، د جنت ګڼ نومونه دي، یو نوم دی جنت عدن، په هغې کې دا سیدونه ورکړل چې نه کمې سترګې لیدلې دي، نه کوم غوږونو اورېدلي وو، د هغې تذکرې اورېدلې دي، نه چا په زړه کې تېر شوي وو. بیا یې جنت ته وفرمایل خبره کوه. هغه وویل مؤمنان کامیاب شول. درې ځله وویل یعنی هغه جنت عدن وویل مؤمنان کامیاب شو، درې ځله وویل چې مؤمنان کامیاب شو، مؤمنان کامیاب شو. بیا یې وویل په هر بخیل او ریاکار باندې حرام ما. تفسیر ابن کثیر رحمه الله دا نقل کړی دي. جنت عدن وی په هر بخیل په شوم باندې او ریاکار باندې حرام ما. د ریاکار نخي کله چې ځان لې نو عمل نه کوي، سست پست وي، ځان لچی نه عمل نه کوي، او کله چې د خلکو سره نو چستی خایي بیا چست چابک وي نیک عمل کوي، چې ځان لې نه عمل نه کوي. کله چې هغه تعریف وکړي شي نو نور کارو کې کته ولا چې کوم نه تعریف وکړي نه بیا بس په مخ باندې چې کوم نه نیک عمل کوي. خو کته ولا لغونه مذمت بیان کو او لغونه س همت حل ورونه کړلا بلکې دغه مذمت ته وکړو، تعریف ته ورونه کو او لغونه بد دی ولا بیان کړو، ناغه مخ کې چې صحیح کړي غم پرېږدي پرې سړی وي. مثال زموږ د وسنو تبلیغیانو کله چې مذمت وکړي شي مخکې نه هم پرېږدي. د اعمالو حفاظت په دې سیدونو سره کیږي. شفیق ابن ابراهیم زاهد رحم الله فرمایي چې درې سیدونه د اعمالو قله ده. صحیح چې کوم درېون په هدایت باندې روان یا تبلیغیان نه، دا تبلیغیان چې هغه درېون د هدایت خلاف کوي، معاملات درست نه یو دارنګ چې کوم دینو د هدایت باندې عمل نه کوي، نه هغه تبلیغیان یادوم وشو کنه. شفیق بن ابراهیم زاهد رحمه الله فرمایي درې سیدونه د اعمالو قله ده، درې سیدونه د اعمالو قله ده. چې دا ظاهر کړي چې دا عمل الله په توفیق سره وشو، دا سه به تکبر مات شي، یعنی چې دا عمل الله په توفیق سره وشو، زما په دې کې هیڅ کمال نه و. دویم دا عمل سره مقصود د الله رضا جوړ کړي، د خواهش ته ختمېدو لپاره چې بس الله زمانه رضا شي. دریم د الله نه د الله جل جلاله نه د عمل د ثواب غوښتون کې جوړ شي، نه چې لالچ او ریا مقصود نه وي. په دې سره به د هغه په اعمالو کې اخلاص پیدا شي، چې په عمل کې اخلاص پیدا کړي نو د الله جل جلاله د عمل د ثواب غوښتون کې جوړ شي، د الله پاک نه عمل د ثواب غوښتون کې جوړ شي، نه چې لالچ او ریا مقصود وي، نه لالچ مقصود او نه ریا. په دې سره به هغه اعمالو کې اخلاص پیدا شي. عمل د عمل د الله طرف نه کېدو مطلب دا دی چې دا یقین وکړي شي چې بس الله جل جلاله ته د عمل توفیق ورکړي دی. ځکه چې کله دا یقین کوي نو شکر به وباسي، نو تکبر به نه پیدا کېږي.
د الله جل جلاله د رضا مندۍ د غوښتلو مطلب دا دی چې دې عمل ته دې وګوري، که دا عمل د الله د رضا پروي نو هغه دې وکړي، او که پوه شي چې په دې عمل کې د الله رضا نشته، د الله جل جلاله هېڅ رضا پکې نشته دی، بیا دې دا عمل نه کوي، پرېږدي. د پاره دی چې د خپل نفس د خواهش په خاطر عمل کوونکی جوړ نه شي. ځکه د الله جل جلاله ارشاد مبارک دی. سورة یوسف 53 نمبر آیات کریمه 14 پاره: وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء، یقینا نفس ته بدای د خواهشاتو په دې پسې کې د کېدو حکم کوي. تا ته دا نفس اماره دا د بدای حکم کوي. یو نفس اماره دی، یو نفس مطمئنه دی. د الله جل جلاله د عمل د ثواب د طالب جوړېدو مطلب دا دی چې خالص د الله د رضا لپاره عمل وکړي. که د یو هوښیار وینا ده، قول دی چې د یو عمل عامل نه پکار دی چې هغه په خپل عمل کې د شپونکي نه ادب زده کړي، د شپونکي نه ادب زده کړي. تپوس ته وشو چې هغه څنګه؟ وی فرمایل شپونکی ګډ به کله چې د خپلو چیلو سره مونځ کوي، هغه په خپل مونځ باندې د خپلو چیلو نه د تعریف خواهشمند نه وي. دا نه وایي چې راته دا مونځ کومه، دا بیدي او دا ګډې دوی به زما تعریف وکړي. دا شان عامل له هم پکار دی چې هغه د خلکو د کتلو پروا ونه کړي. خلک په څوک جاړي، څوک په خاندي، څوک په څنګه، څوک په ښي، څوک په څه وایي، څوک په ښه وایي، څوک په بد وایي، هر څه چې وایي خلکو ته به نه ګوري. خوا که یوازې او که د خپلو او که د خلکو په منځ کې په دواړو حالتونو کې د الله د رضا لپاره عمل وکړي، د خلکو تعریف ترې نه غواړي. د عمل اصلاح به څنګه کوي؟ یو حکیم وینا ده د عمل د اصلاح لپاره د څلورو څیزونو ضرورت دی. اول د شروع کول نه مخکې علم، ځکه بغیر د علم نه عمل نشي صحیح کېدی. زموږ تبلیغ ورونه هم وایي که نه؟ الله تبلیغ مشران وایي چې د هر عمل نه مخکې علم زده کول. 24 घंटे زندګۍ 30 घंटे ژوند په دې کې دومره علم پرد دی چې دې په حلال او د حرام او د جایز ناجایز د دې چې کوم دینو فرق وکړي کنه. نو د شروع کول نه مخکې علم، ځکه بغیر د علم نه عمل نشي صحیح کېدی. کله چې عمل بغیر د علم نه نو د هغې نقصان به د اصلاح نه زیاتي. دویم په شروع کې نیت، ځکه بغیر د نیت نه عمل نشي صحیح کېدی. ځکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وینا ده انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. د هر سړي پر هغه سړي چې د څه هغه نیت کړی وي. و انما لکل امرئ ما نوی، د هر سړي لپاره هغه څه دي چې د څه هغه نیت کړی وي. د بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذي، ابن ماجه وغیرہ سیاست ټول ذکر کړل دا حدیث. او اکثر احادیث چې شروع کیږي د حدیث او غټ کتابونه نه انما الاعمال بالنیات، لکه ریاض الصالحین په دی باندې شروع کیږي انما الاعمال بالنیات. زمونږ د مفتی مسلم رحمه مدد الله العالی کتاب دی ګلدسته احادیث، هغه کې لومبه حدیث شیخ الحدیث سے مدد الله العالی ذکر کړی دی انما الاعمال بالنیات. منذ روزه، زکات، حج، نور عبادت په نیت سره صحیح دي. لہذا د عمل له اصلاح لپاره په شروع کې نیت ضروری دی. نیت او زموږ تبلیغ ورونه وایي مشران د عمل په اول کې هم نیت وکا، نو په میان کې هم نیت وکا، نو په آخر کې هم نیت وکا. د عمل په وخت کې صبر یعنی سکون او اطمینان سره د عمل کولو پورې صبر وکي. دریم د عمل په وخت کې صبر یعنی سکون او اطمینان سره د عمل کولو پورې صبر وکي. څلورم د عمل نه فارغ کېدو سره د اخلاص، ځکه چې بغیر د اخلاص نه عمل قابل قبول نه دی. که عمل مخلصانه وي د الله په نسبت مقبول وي او د خلکو په زړونو کې